اوبه ژوند دی، خو د خیچنو اوبو په وجه په نړۍ کې هر کال لکونه خلک د صحت د سنجیده نوعیت مشکلاتو سره مخامخ کیږي. د صحت د ماهرینو وینا ده چې د څښا او ګنده نالو په خیچنو اوبو د سبزی کم پټي اوبه کول شي، د دغه سبزی استعمال هم د صحت دپاره زیانمن دی. په خیچنو اوبو سیراب کیدونکي سبزي د جراثیمو، بیکټیریا او وایرس نه پاکه نه وي او د دغه د استعمال په نتیجه کې هیضه، ټایفاید، د قیدس بیماری، د خېټې چینجي، هیپاټایټس، یرقان، زیړې او د ځیګر نورې مرګونې بیماری پیدا کیږي. د معلوماتو تر مخه د پاکستان په سطح یو کم 40 سلنه خلک صفا اوبو ته رسایي لري او خیبر پختونخوا کې د څښلو صفا اوبو ته رسد 19% دی. د ماهرینو وینا ده چې د خیچنو اوبو نه خورېدونکې ناروغۍ 80 سلنه دي او 33 سلنه خلک د دې رنځونو په وجه مري. هر کال 53,000 ماشومان د 15 کالو عمر ته د رسیدو نه مخکې د خیچنو اوبو د بیمارو په نتیجه کې وفات کیږي. ضرورت د دې خبرې دی چې واټر سینیټیشن، صحت، بلدیات، انتظامی ادارې، قانون سازي ادارې او د ماحولیاتو د تحفظ ادارې خپل فعال کردار ادا کولو سره نه یوازې د سیوریج، کیمیکلز او صنعتي خځلې د غورځولو انتظام درست کی، بلکې په دې هکله د ولس آګاهۍ او شعور بیدارۍ دپاره هم سنجیده اقدامات وکړي چې دا شان د تور زیړي، یرقان، هیپاټایټس او نورو خطرناکو بیمارو مخه ونیول شي او قیمتي انساني ژوند وژغورل شي. امجد علي خادم، پښتونخوا ټي وي، پیښور.